بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د صرافي سافټویر د صراف سافت د پښتو زده کړې د ویډیوګانو په برخه کې زموږ د اتمه ویډیو د پرله پسې او په دې ویډیو کې موږ تاسو د حوالې برخه وایو. حواله څنګه لیږو خپل نمایندګي ته او د نمایندګي څخه حواله څنګه ترلاسه کړو، یا موږ نمایندګي ته ولیږو هغوی څنګه اجرا کوي، یا هغوی موږ ته ولیږو موږ څنګه اجرا کوو. حواله څنګه کینسلوو یا لغوه ته ځي، څه رقم لغوه کیږي، بیا راپور څه رقم دی. نو راځئ زموږ سره دغه ویډیو تر پای پورې تعقیب کړئ. د حوالې د استولو لپاره لومړی موږ خو باید خپل نمایندګي ولرو، ځکه د نمایندګۍ ترمنځ حواله جات اجرا کولی سو د اصولو او قوانینو په رڼا کښې. موږ او تاسو دلته د هرات نمایندګي یوه دانه لرو، کولی سو چې موږ خپل نمایندګي ته حوالې وکړو او هغوی موږ ته حوالې راواستي. د دې لپاره راځم پر حواله استول باندې کلیک کوم. موږ دوه نوع حوالې استولی سو، یو دایمي ده او یو موقتي مشتري حوالې دي. موقتي دلته چې موږ دغه نقدار ته لیکلی دی، مثلا د بازار یو نفر دی تاسو ته راغلی وایي زه دا حواله کوم سیسو. دا چې اوس موږ د حوالې اولنۍ حواله ده، نو حواله نمبر مو خپل اتومات شروع کېږي د یو څخه. که ته غواړې دا چینج کړې د 103 څخه 101 څخه شروع کړې، نو ستا بله حواله به بیا په 102 کې راسي. ښه، راځو نقده حواله استو حسابي حواله او نقده حواله ګوره د دواړه یو رقم دایمي مشتري. ګوره چې موږ دایمي مشتري هغه حسابي ورته انتخابو، د چا د حساب یاستئ، فاست بوکس یا محمد جان کریمي، ځکه ستا سره چې یو څو پیسې ساتي خو یا به حواله کوي یا به تبادله کوي، نو بیا صرف د هغې حساب ورته انتخابوي. ګورې تفاوت یې دونه نشته سره، مزه هغه حساب ورته انتخابوي، بیا پیسې د حساب څخه کاټېږي. صحیح سو، د هغه جزئیات خپل دلته ټول راځي. ولې که چېرته موږ حواله هغه کوو موقت مشتري وي، نو هغه به په دې شکل باندې راځي. پیسې زموږ داخل ته دلته راځي او هلته چې هغه اجرا سي د هغه د کیش څخه پیسې وسي، سر مو خلاص انشاءالله الرحمن. زه راځم فرضاً د 101 زما حوالې نمبر دی، اولینه حواله د 101 څخه راته شروع کړه. د نفر چې د حواله کوي مثلا د عاید منبع چې د پیسې د کومې خوا نه راوړي دي چې دی حواله کوي، د معاش د لارې د لاسته راوړي دي. سیسو کوي نمایندګۍ ته استو حساب هرات ورته انتخاب کړو. استونکی کس بالفرض اسد الله دی. سیسو دلته به پر دا مثبت باندې کلیک وکړو. سی دی نه خپل اتومات ښکاره کېږي. استونکی کس بیا تخلص مثلا حکیمي دی، د پلار نوم یې فرضاً نور محمد ریسیسو، او دغه هم د دې کس ټلیفون شمیره ده کوم څوک چې را پیسې لیږي، او د دوی ادرس کوم ځای دی، بالفرض کندهار دی، او دغه هم د تذکرې شمیره سولده ده. هلته چې هغه حواله اجرا کېږي هغه څه نومېږي، فرضاً هغه محمد نسیم نومېږي. سیسو او تخلص یې فرضاً بریالی دی، د پلار نوم یې مثلا محمد شفیع دی، او ټلیفون شمیره یې همدغه دغه کس چې هلته پیسې اخلي، او ادرس هرات ولایت، تذکره چی شی حواله کوي، ډالر که افغاني، فرضاً افغاني حواله کوي. سیسو حواله مبلغ څو پیسې دي، بالفرض 50,000 افغاني دي، مثلا کمیشن څو ځینې اخلو، کمیشن په افغاني کې ځینې اخلو، څو ځینې اخلو 100 افغاني کمیشن ځینې اخلو. سیسو او د حوالې هدف څه دی، مثلا کورته پیسې لیږل. ښه، تفصیلات کوم لیکلی دلته نور تفصیلات سره ولیکي. د دغه نفر اول به تاسو تذکره وګورئ، د دغه نفر تذکره تاسو وګورئ په حضراتو کې شته که نشته. که چېرته نه وه نو بیا به دا ټیک مارک ورته ورکړئ، یا اسناد به راپورته کړئ، مربوطه اسناد که چېرته دغه حواله د معیاره څخه وتلې وي. سیسو پر دې پر سافت باندې به کلیک وکړو. ښه، موږ د حواله واستول، سر خو انشاءالله الرحمن خلاص د حوالې په استولو باندې. اوس که چیرې زه دلته راسم او زه دلته په تللې حوالې کې وګورم، دلته زموږ سره به تللې حوالې کې دا د 50,000 افغانۍ موږ سره دلته راغلي دي. صحیح سو، دا زموږ د تللې حوالې هغه راپور دی. دا حواله خو موږ واستول خپل نمایندګۍ ته، کوم نمایندګۍ ته مو واستله؟ هرات. کله چې موږ دا حواله وه هرات ته ولېږل، نو اوس به راسم دلته به د هرات حساب راخلاص کړم. فرضاً هرات نمایندګي راخلاصوي. سیس داسې فکر کوي چې زه د هرات نمایندګي راخلاصوم، زه په بل براوزر کې راخلاصوم. زموږ د هرات یوزر څه نوم دی، هغه د هرات په نامه باندې پاسورډ یې هم هرات واوه کوم فکر کړی. اوس به راسئ دلته هغه ته به دلته داخل سو ورته. تاسې وګورئ موږ سره د حواله راغلې ده، په نا اجرا کې ولاړه ده یوه دانه. سیسو نو راوستله پر د نا اجرا باندې به دلته کلیک وکړو، ځکه د حواله د موږ ته راغلې ده. هو دلته خو موږ ته د په شکل ښکاره کوي، دا معنی لري وایي دلته تاسو کالمونه نه دي ټاکلي په اول ځل کې، خو نو دا کالمونه دلته نه ځي.
دلته به دغه کلمونه ټول درته انتخاب کړي. دلته دا په دې خاطر موږ کړی چې اضافي کلمونه تاسو نه غواړئ ځای نیولی وي، نو هغه دلته کولی شئ چې مارک سنجسته کړئ. سیسو ښه دا دې ما کلمونه ورکړل. اوس نو موږ ته به دایم حوالې په دې شکل باندې راځي. اوس دا حواله دا راغلې ده، د دې وضعیت چې دی نااجرا حالت کې ولاړه ده. سیسو دا موږ ته په نااجرا حالت کې دا حواله ولاړه ده. نفر دا دی راغلی د احمد یا د محمود په نامه، د محمد نسیم په نامه باندې. سیسو نو دا حواله موږ اجرا کوو. مثلا ولایت هرات دی، خو دغه ځینې جزئیات تر ده څخه ثبتوي، د هغې هم د تذکرې شمېره سوله، دا هم د تلیفون شمېره سوله، او نور د حواله د هغه تذکره نمبر ګورئ که چیرې تعذیرات پر ده باندې نه وه تطبیق شوي. صحیح سو نو بیا به د تر حواله اجرا کړئ. که چیرې تعذیرات ور باندې تطبیق شوي وه نو بیا دی د حواله نسي اجرا کولی. صحیح سو او ګورئ دا د مارک ورته ورکړو. راځم دا به زه ثبت کړم. حواله نور اجرا سول، زموږ سره دا رسید دی چیرې تاسو ته دغه رسید ورکاوه. اوس حواله دا د اجرا سول، زموږ داخل څخه به دغه پیسې په اتومات ډول باندې کمې شي. که ستاسو فکر و زموږ په داخل کې زموږ سره پیسې څو پرتې وې 15 لک افغانۍ وې، اوس موږ سره 4,95,000 افغانۍ پاتې سولې. ولې موږ خو د حواله اجرا کړل، نو په دې خاطر باندې 4,95,000 افغانۍ موږ سره پاتې سولې. زه نمایندګي یم، ماته د مرکز خوا حواله راغلې وه. ښه اوس د بیرته مرکز حواله استولی سم، دا د بیرته به زه مرکز ته یوه حواله ورواستوم. سیسو د هیئت منبع فرضاً دکاندار دی. سیسو چیر موږ د حواله استو حساب شرکت خصوص نمایندګي هم فرضاً کریم او تخلص یې هم فرضاً افغان دی او د پلار نوم یې محمد شریف دی او دغه هم د ټلیفون شمېره د دې د پیسې استي فرضاً د ادرس دی او د تذکرې شمېره سوله، او حواله چې پیسې چلته اخلي د هغه نفر نوم چې دی خان نومیږي او د پلار او تخلص چې دی هغه هم افغان دی او د پلار نوم یې جان نومیږي او دغه هم د ټلیفون شمېره سول د دغه نفر، او هلته ادرس کندهار دی او د تذکرې شمېره سوله. سیسو کومې پیسې دی حواله کوي فرضاً د 10,000 افغانۍ د دې خاص خبر ته حواله کوي. کله چې 10,000 افغانۍ دی حواله کوي کمیشن ځینې اخلي، کمیشن څو دی فرضاً 1000 افغانۍ کمیشن 1000 افغانۍ خو نه مثلا 100 افغانۍ کمیشن ځینې اخلي. سیسو 200 افغانۍ کمیشن ځینې اخلي. د حوالې هدف چې دی مثلا برای خرید دکان د څه شی ورته لیکو حضرات مجرا باندې تطبیق شوی. راځم دا به زه ثبت کړم. دا حواله د موږ واستول مرکز ته. اوس که زه چیرې دلته مرکز ته راسم زموږ هغه حواله خو موږ ډېر کړې خو اجرا کړله دی. اوس بیا بیرته ماته به پر ما باندې به د مرکز څخه حواله راغلی وي، خو د دې حواله له پر نه ثبت شوی. نو دلته موږ مسؤل د مدیر لرو، مسؤل مدیر عملیاتي زموږ د څوک دی خپل یوزر لري. سیسو حاجي نجیب وطن دوست، نو هغه بیا په نتایج شوي معاملاتو کې ګوري. نتایج شوي معاملاتو ته چې راغلی بیا نو مثلا د هرات څونه کار کړی دا د هرات نمایندګي ده و هلته به دی کلیک او هرات خدای دغه ثبت کړی دی و دی به دی د شي کې ثبت به کړي یعنی اجرا به کړي، ځکه د هرات نمایندګي کار دی د مسؤل مدیر چار څوک دی دا کولی شي چې دی یو بل نمایندګي ته واسي، خو مرکز به اجرا کوي، مرکز به تر خپل نظر لاندې واسي. او ساده حواله اجرا کړه د مشته په نه اجرا کې راغلل. سیسو دلته هم د کلمونه نه دی ورکړي د خپل سر کې کار ډیټابیس صفر وي، نو د کلمونه بیا که چیرې نو ته سیده کوم ورکړي. ښه دلته چې راسو وګورو د حواله د راغلي د موږ کولی شو د حواله په هغه شکل باندې اجرا کړو څنګه چې موږ دلته اجرا کړل. دا و د حوالې ترتیبونه. که چیرته زه دغه حواله اجرا نه کړم مثلا زه دلته په راغلي حواله باندې کلیک وکړم او دغه حواله زه چې کړم کینسل کړم، د کینسل سول د حواله ډیلیټ شوی نه د کینسل سول. ګوره د الله غوسل مثلا بیرته کینسل سول پاتې سول نفر راغلی بیرته خپل پیسې بیرته واخیستلې، نو دا به چې ته راسي لغوه شوي حوالو کې به راسي. ګورئ دا په کوم حوالو کې راغله دا په لغوه شوي حواله کې راغله. سیسو ګوره دلته وایي کینسل شوی ده دا حواله، وضعیت یې چې دی کینسل شوی ده دا حواله. سره ان شاء الله الرحمن په خلاص دا حواله به زموږ سره په لغوه شوي حوالو کې راسي. که چیرې زه راسم هلته نمایندګي ته هلته خو موږ سره 4,95,000 افغانۍ پرتې وې، بیا 10,000 افغانۍ دوی د حوالې لپاره د نفر څخه واخیستلې وه، نو د ده کیشت خو 10,000 افغانۍ اضافي سولې وه. که چیرې دلته راسم نمایندګي ته راسم او د نمایندګي کیش وګورم دلته وګوره بېرته هغه 4,95,000 افغانۍ سوي دي. ولې چې نو حواله کینسل سول، کله چې کینسل سول لاړه نفر بېرته خپلې پیسې واخیستلې. که چیرې اجرا شوی وای نو د سره په کیش کې په نمایندګي کې به هغه 10,000 افغانۍ اضافي وای، زموږ په مرکز کې به پیسې موږ نفر تر کړې موږ دا به کمې سوي وای. خو دا چې حواله کینسل سول یعنې موږ تاسو ته ګورئ د حوالې استول راغلي حوالې کتل حواله ترلاسه کول او بیا حواله اجرا کول او بعضې حوالې کینسل کول یا لغوه کول یا لغوه کېدل هغه موږ ټول په دې ویډیو کې تاسو ته واضح او تشریح کړل. نو که چیرې کوم سوال لري په دې اړخ کې موږ مو په خدمت کې یو، تاسو کولی شئ چې زموږ سره بیا هم اړیکه ونیسئ یا تماس ونیسئ. صحیح سو او موږ مو هر سوال ته زموږ ټیم او زموږ تخنیکي
هر وخت ستاسو په خدمت کې دی. هر سوال ته هم پر وخت باندې جوابونه